د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د ازموینې عمومي اداره وایي چې د 1405 هجري شمسي کال کانکور ازموینې پایلې به د دوشنبې ورځ له غرمې وروسته اعلان شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړي پلاوي د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغني برادر اخوند په دې لیدنه کې د ایران له دولت او خلکو سره د خواخوږۍ او تسلیت څرګندولو ترڅنګ د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو ټینګار وکړ او ویل د امریکا او اسرائیلو لخوا پر ایران د برید په اړه د اسلامي امارت دریځ روښانه دی او دغه برید یې نامشروع بللی او غندلی دی. د یو راپور پر بنسټ سره له دې چې په غزه کې د اسرائیلو له لوري جګړه روانه او په اسرائیلي رژیم د نسل وژنې تورونه لګېدلي، بیا هم د اروپایي ټولنې د ځینو بنسټونو او اسرائیلو ترمنځ د میلیاردونو یورو اقتصادي همکاري کیږي. الجزیرې د یاد راپور په حواله ویلي د اقتصادي همکاري د غزې جګړې په اړه له پراخو نړیوالو نیوکو سره لا هم دوام لري. او وروستی خبر دا چې د رویټرز د راپور له مخې د امریکا په ختیځو او مرکزي ایالتونو کې د سختې ګرمې څپې له امله د خپلواکۍ ورځې ګڼ مراسم لغوه یا هم ځنډول شوي دي. د راپور پر بنسټ میلیونونه خلک د تودوخې تر خبرداري لاندې دي او په ځینو سیمو کې برېښنا پرې کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. قدرمنو اورېدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الافغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې ښه وخت.